هغه سیمو کې چې زیاته واوره ورېدلې د اوسیدونکو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق له حریت نیوز سره په خبرو کې وویل هغه سیمو کې چې د زیاتې واورې او بارانونو د ورېدو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان و. د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د لوري د دغه سیمو اوسیدونکو لپاره 50 میلیونه افغانۍ مرسته ځانګړې شوې. په دې تیرو 2 ورځو کې په کوم ولایتونو کې واورې او بارانونه تقریبا په زیات ولایتونو کې واوره او بارانونه وسو، سړه هوا وه، هلته خلک له تکلیفونو سره مخ وو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې رئیس الوزرا له طرفه 50 میلیونه روپۍ له دغو مظلومو هیوادوالو سره کومک شوی ده چې هغه به ټولو ته وویشلی شي د دوی د ضرورت پر بنا باندې. ښاغلي ملا جانان سایق زیاته کړه په ټول هیواد کې د هود د میاشتې له اولې نیټې څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې د واورو، بارانونو او سړې هوا له کبله 10 تنه مړه او 14 تنه ټپیان شوي او تر دې دمه د داخلي او خارجي موسساتو په همکارۍ له 8000 زیاتو کورنیو سره د خوراکي توکو، لباسونو، خیمو او نقدي مرسته ترسره شوې. زموږ وزارت تقریبا د موسساتو سره په همکارۍ د کب د میاشتې له اولې تر اوسه پورې له 8000 کورونو څخه زیاتو کورونو سره کومکونه کړي دي. هغو سره په هغه کومکو کې خوراکي توکي، البسې، خیمې، سرپناوې او د دوی کوم هر څه ضرورت و هغه موږ په نظر کې نیولي دي. له دوی سره د موسسات سره همکاري کومکونه کړي دي. د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي چې په هیواد کې د ډیرو ورښتونو له امله اوس مهال د ټولګټو وزارت له لوري د بامیانو، بلخ، دایکندي، روزګان، نورستان، غزني، بغلان او د فراه ولایتونو لوی لارې تر موقت وخت پورې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. همچنان شماری از مسیرها و سرکها در ولایات بامیان، دایکندی، بلخ، روزگان، نورستان، بغلان، غزنی و فرا موقتا برای ترافیک مسدود شده است. تلاش های جدی پرسنل ولایتی وزارت فوایدنامه در هماهنگی با شرکت های قراردادی جریان دارد تا مسیرهای متذکره که برای ترافیک مسدود می باشند پاککاری و برای ترافیک باز نمایند. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مولوي مصباح الدین وایي چې په دې وروستیو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د زیاتې واورې د ورېدو له امله ګڼ شمېر خلکو ته خوراکي توکي او ګڼ شمېر مرستې رسیدلي او ځینې د چورلکو په واسطه ژغورل شوي دي. ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې چې هلته دغه مشکل وو هغو ته رسیدګي سوې ده، حیواناتو ته الوپه رسول سوې ده، انسانانو ته البسه او خوراکي مواد رسول سوي دي او هغه مواصلاتي لارې چې بندې وې هغه خلاصې سوي دي تر ډېرې اندازې پورې. بعضې ځایو کې چې ستونزمنې وو خلاصېدل هغه بیا د هوا د لارې د هغو خلکو اکمالات او د نجات لپاره کار سوی دی. په ورته مهال کابل ښاریانو له اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې د ورښتونو له امله په ستونزو کې راګیر هیوادوالو سره یې مرسته وکړه او ویې ژغورل. دوی زیاتوي د رښتیني حکومت یوه ښه ځانګړنه همدا ده چې د خپل هیواد وګړي ورته تر هر څه زیات ارزښت ولري. له اسلامي امارت نه خوشحاله وي چې خلکو ته یې مرستې ورسولې، کومک یې ورساوه، خلک یې له هغه ځای نه نجات ورکړه، په واورو کې له سیلابونو یې نجات ورکړه، له واورو نه یې نجات ورکړه. موږ له اسلامي امارت خوشحاله یو، خدای دې توفیق ورکړي. از امارت اسلامی خوش هستیم. امارت اسلامی به خدمت مردم است، امنیت آورده، جایی که برق زده بدر مردم بدر چیز است برش کمک بدر برش میرسه دیگه، دزدی کم کرده، فسق و فساد کم کرده و از 1000% ما خوش هستیم. از امارات ما بسیار خواهرزاریم، برفا بسیار با تکلیف و زحمت راجع شد. امارات صاحب دزا کمک رایی کرد، مردم ها زحمت و تکلیف بسیار یک چیزی راحت شد. بسیار خواهرزار هستیم ما. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د هود د میاشتې له اولې نیټې څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې د واورو، بارانونو او سړې هوا له کبله 14 تنه ټپیان شوي دي.